إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. دا یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې د جمعې په شپه باندې سترګې تورول د سنت طریقه ده. ای دا شتي و که نه؟ زموږ په دې علاقو کې خو دا بعض چې ویني ته به یې چې د رانجو ټرکې پکې اړولی او دغې له زور وکړی، نور سنت پاتې وي. رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ څنګه کو؟ په دې سره کار نشته. رسول صلی الله علیه وسلم توحید څنګه بیان کړی؟ دې سره کار نشته. رسول صلی الله علیه وسلم د زکات مسلې کار یې نشته. رسول صلی الله علیه وسلم عقیده دې سره کار نشته. د رسول صلی الله علیه وسلم منهج دې سره کار نشته. خو جي د جمعې په شپه باندې دغه لګول، رانجه لګول، دا جي سنت طریقه ده. دا چې د پاسته پاسته سنت ډېر خوښ یو دې له زور ورکوي. د بعض وایي د رسول صلی الله علیه وسلم حلوا ډېره خوښه وه، هغې له به زور ورکړي. لوښې سټل دا بعض خو ثابت دي، خو لکه د بعضو له زور ورکوي. دا چې د ښه خبر را یاده کړه چې د بعض دقې سنت رسول صلی الله علیه وسلم به وایي لوښې څه پاکوم، او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خوراک مه پرېږدي په کم یو کې برکت. دا صحیح خبره. دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته، خو صرف دغه پاتې ده. نور غټ غټې طریقې دي، د هغې ولې انکار کوي؟ په هغې کې بیا مذهبونه جوړی شي. بنیادي مسله د توحید ده، هغې ته غوږ نه ایږدي. بنیادي مسله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري په هر کار کې، هغې ته غوږ نه ایږدي. نو دا بعض خبرې به راټینګې کړي. یو پکې دا ده، دا بې سنده خبره د رسول صلی الله علیه وسلم نه د سره نه دي ثابت چې هغه دا ویل چې د جمعې په شپه باندې سترګې تورو. د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې سترګې تورولو اجازه د رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی. د دې سره نظر تیزیږي، د دې سره سترګې پاکي. خدای دپاره ورځ نه ده خاص کړې. نو سړي هغه وخت کې سړو له پکار چې رانجه ولګي چې کله هغوی ته ضرورت وي. بغیر ضرورت سړو له نه پکار چې رانجه ولګي. زنانې که لګوي بغیر ضرورت هم هغو ښایست دپاره یې لګوي، په دې سره هغو ښایسته ښکاري. خو سړو له نه پکار چې عامو اوقاتو کې رانجه ولګي، په مخه دا ډوبې سترګې تورې کړي، نه دم خوند نه کوي. هسې سترګې د سړي خوږېږي، نظر یې کمزوری دی، عمر یې زیات شوی دی، د سترګو نه یې اوښکې ځي، څه دوړه پکې تلي، لګوه هېڅ خبره نه ده. خو دې نه داسې سنت ته چې جمعې په شپه سنت دي، دا نه یې ثابت. والله اعلم.